زما به ته یادېږي یاره او که د جنت په منارو ولاړه یم او که مناسبه درته ښکاري ته مې وهه زه به خاموش ولاړه یم. سلامونه، مینه، احترامات قدرمنو د فیسبوک مینوالو عطا خان شینواری سره د خپلو خوږو ملګرو د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند څلورم فارم سیمه ده. د زیتونو ښایسته ونې دي، باراني موسم دی او اسمان هم پرده پوښ شوی دی، وریځ راغلې ده، نری نری باران هم وریږي. زمونږ د ملګرو بنډار هم روان دی په خیر سره. موږ سره خاورین صاحب دی، خاورین صاحب نه به هم غزل اورو، همدارنګه زړګی دی، بیتاب صاحب دی، جلیل زی دی. موږ چې زه راتلم نو بیتاب صاحب ویل زړګی راځي د لغمان ولایت سره تعلق ساتي، زړګي نه په اول قدم کې او بیا به خاورین صاحب خپل شعر وغږوي. راځه نو زړګی. مننه، خوشحاله اوسئ، الله د تاسو راته تان لري. زه هم په خپلوارو سلامونه او پښتنه مینه وړاندې کوم په دې هیله چې یاست برابرې روغ یاست. غزل وایم د صادق صاحب وایي چې هر خوا به خبرې درته ویسمه، هر خوا به خبرې درته ویسمه، مننه، هر خوا به خبرې درته ویسمه، مینه به ښه لرې درته ویسمه. ستا د مینې لاس په لاس کې غواړمه، ستا د مینې لاس په لاس کې غواړم او عرش له به کفترې درته ویسم. زه به د فکر په ټال وزنګوم، زه به د فکر په ټال وزنګوم، عرش خیال ته که وزرې درته ویسم. زه به د فکر په ټال وزنګوم، خیال ته به وزرې درته ویسم. او ستا د قدم خاورې زه صادق یم، ستا د قدم خاورې زه صادق یم، راوړه چې په سر یې درته ویسم. او یادونه دا ده چې دا چې بیتاب صاحب داسې ته وښیې که نه، دا د همدغه ونو دي چې دا کومې تاسو ته په تصویر کې ښکاري، د دې زیتونو د پاڼو دي او ډېرې خوندورې دي. او دغه عادي چې موږ څکو د دې نه یو په لسه باندې خوند هم ښه دی، او داسې خلک هم وایي چې مقصد دا وایي چې شوګر له هم ښه دی، وینې غوړ له هم ښه دی، او رنګ له یې موږ وګورئ چې څرنګه دی، هغې نه رنګ هم تیز دی، خوند هم تیز دی، او خوند هم ښه دی. ها اورو نو زړګي صاحب نه نور څه نه ترنم خو برابر موږ نه کوي ته ترنم وکړو. اوس یې اوس کلی صغیر پوخ ترنم وکړه ته مېلمه زه مېلمه حق یا ولیت د مېلمنو دی که نه واورئ ترنم واورئ. ترنم به د چا بیتونه وایم. دوشه پخې دی وکړه دا خو لا د زلف غرد په مخور خنه دی، د زلف غرد په مخور خنه دی، په زړه بیمار مال زور خنه دی، په زړه بیمار مال زور خنه دی، د زلف غرد په مخور خنه دی، د زلف غرد په مخور خنه دی، په زړه بیمار مال زور خنه دی، په زړه بیمار مال زور خنه دی. رکیب زما غوند مینده په یار، 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 دا یو انداز ښه دی نور ښه نه دی، دا یو انداز ښه دی نور ښه نه دی، په زړه بیمار مال زور ښه نه دی. زما په غم ما سره سما ژاړي، 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 دا یو عادت زما د مور ښه نه دی، دا یو عادت زما د مور ښه نه دی،
په زړه بیمار یم مال زور خن دی په زړه بیمار یم مال زور خن دی د زلفو غرد په مخور خن دی د زلفو غرد په مخور خن دی په زړه بیمار یم مال زور خن دی په زړه بیمار یم مال زور خن دی ډېره مننه ډېر خوشحاله اوسېږي او وې زمونږه نه مکتب شته نه استاد شته خو سړی شي زمونږه نه مکتب شته نه استاد شته خو سړی شي زمونږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکړي زړګي لالا نه ډېره مننه خوندور و ډېر زبردست اورو اوس نو خاورین صاحب نه اورو ډېره مننه شینواری صاحب زه به خپل وار څومره ملګري دي خصوصا د فیسبوک ملګري دي ټول ته سلامونه کوم او زه به هم لږې پېښې وکړم د غزل د ګران صاحب د اکرام الله ګران صاحب ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم دومره سوکړه دا چې زه دې ته هم باران وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم دومره تقوا باندې مین له انسانانو تختی دومره تقوا باندې مین له انسانانو تختی داسې ظاهر ته باز سرنګ انسان وایم داسې ظاهر ته باز سرنګ انسان وایم دومره سوکړه دا چې زه دې ته هم باران وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم خیر دی که وژنې مې خو خوله دې راله نه بندوي خیر دی که وژنې مې خو خوله دې راله نه بندوي دغه کاک دلته چې په ډکه خوله جانان وایم دومره سوکړه ده چې زه دې ته هم باران وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم زه هم غمونه ټوکوم ته د خالونو ستوري زه هم غمونه ټوکوم ته د خالونو ستوري ځان ته به ځمکه وایم تا ته به اسمان ځان ته به ځمکه وایم تا ته به اسمان وایم دومره سوکړه ده چې زه دې ته هم باران وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم ته د لمبو لمبو حالاتو نه غونچې جوړوي ته د لمبو لمبو حالاتو نه غونچې جوړوي ګرانه ګرم نه یم چې زه تا ته غزل خوان وایم ګرانه ګرم نه یم زه تا ته غزل خوان وایم دومره سوکړه ده چې زه دې ته هم باران وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم ډېر خوندور او
یو بل ځای کنه یو شاعر چې زما د زړه او ستا د ننګو رنګونه یو دي زما د زړه او ستا د ننګو رنګونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه امراض هم موږ سره یو ځای شو او صادق صاحب هم راځي هغه به هم کیني خو اوس به بېتاب صاحب نه اورو چې دای څه وایي بیا به امراض صاحب او حماس هم ځان اماده کړي او ورسره جلیزې سي بېتاب صاحب ترنم کوي که نه زم په خپل وار سره ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم او ملګري راټول شوي دي څه خوندور موسم دی زمونږ د ملګري یو څو بیتونه دي هغه وایي چې تیر سپرلي کې ما نه خفه شوی و تیر سپرلي کې ما نه خفه شوی و بیا دا دې سپرلی شو ډېر وخت نه کېږي او یو غزل دی زما چې ستا پوره وشو یو کال اختر ته راشه ستا پوره وشو یو کال اختر ته راشه مړه نور دی ډېر وبال اختر ته راشه د ښارونو به لا څرنګې اختر وي دغې خړ پړ کلیوال اختر ته راشه ډېر کلا برج نه مې خاورې را دوړېږي را لوېدلی غټ دیوال اختر ته راشه او رحمان ګله ما له دوه شیونه راوړه یو بنګړي راوړه بل شال اختر ته ډېر خوندور بس ورزو بې صبرانه امراض نه اورو ښایسته غزل چې ترنم کوي هغه د خپل اخلاص خوندور ماحول هم دی او نور که د دغه خپل اخلاص چې څه وي نو یو څو بیته وایم صحیح ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر دې ته به فکر کوو دې ته به ماغزه خلاص دې ته به فکر کوو دې ته به فکر کوو دې ته به ماغزه خلاصو لمانځه ځان خلاصو که نه ځان لمانځه خلاص آفرین بیا ووایه بیا ووایه دې ته به فکر کوو دې ته به ماغزه خلاصو لمانځه ځان خلاصو که نه ځان لمانځه خلاصو څه دې روان حالات او څه دې رواني تکلیف څه دې روان حالات او څه دې رواني تکلیف دومره سوس کړي وو د لاس غوټه په خوله خلاصو څه دا روان حالات او څه دا رواني تکلیف دومره سوس کړي وو د لاس غوټه په خوله خلاصو څوکیداري مو د وجود د فتنو سپو سره ده څوکیداري مو د وجود د فتنو سپو سره ده د حق ټک ټک اورو د زړه دروازه نه خلاصو مننه یو څو بیته ترنم کومه ارشاد هماغه به ترنم ارشاد اور دې مې چک چکې وهه وایستړما د نفس پلا ګنډم وایستړما د نفس پلا ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم وایستړما د نفس پلا ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم ویختو مزده ده د خوب چل ناراضي ویختو مزده ده د خوب چل ناراضي وسترغلو پوری باڼه ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم ته مې پلاس نو کاری ما لګوا ته مې پلاس نو کاری ما لګوا ته مې پلاس نو کاری ما لګوا زندې تڼې د غریبانا ګنډم نور بد صبر پتا زړه ګنډم نور بد صبر پتا زړه ګنډم پښتړما د نفس کلا ګنډم بد صبر پتا
زړه ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم چې د غزل لمن می ښکاری رڼا د غزل لمن می ښکاری رڼا چې د غزل لمن می ښکاری رڼا پکې غمي رانا رانا ګنډم بد صبر پتار زړه ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم ته دې پما تو بڼو سترګې سرې کا دې پما تو بڼو سترګې سرې کړه ته دې پما تو بڼو سترګې سرې کړه زبا سرلې پر هرنا ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم خوښ تړما د نفس خلا ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم نور بد صبر پتار زړه ګنډم تش که د خېټې غم وې دا خو دومره غم نه و تش که د خېټې غم وې دا خو دومره غم نه و زما او ژوند سره یې کړی تړون سم په ما د مور د لاس اوبه به هسې ښه لګېږي که نه د مور سره مې څه د اوبو په ما د مور د لاس اوبه به هسې ښه لګېږي که نه د مور سره مې څه د اوبو دم نه و جلیل زی صاحب ووي او صادق صاحب هم ستړی مه شي په خیر دې راشي زه هم په خپل وار سره ټولو ملګرو ته سلامونه بالخصوص د فیسبوک کوم ملګري چې مونږ ګوري د سکرین په دغه باندې ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې زه به ستاسو په اجازه همراز صاحب یو نظم به شریک کړم ورسره د نظم نه مخکې یو څو بیتونه دي چې له دې دنیا نه سترې دنیاګۍ تا پسې ګرځم مننه له دې دنیا نه سترې دنیاګۍ تا پسې ګرځم د لمر او د سپوږمۍ منځ کې کېږدی تا پسې ګرځم او سکروټې له ایرو څخه هوا باندې راباسم سکروټې له ایرو څخه هوا باندې راباسم ګرجنو ضمیرونو ته سیلی تا پسې ګرځم مننه سکروټې له ایرو څخه هوا باندې راباسم ګرجنو ضمیرونو ته سیلی تا پسې ګرځم مننه زه نه یم لکه نور چې صرف خوند له رنګ اخلي زه نه یم لکه نور چې صرف خوند له رنګ اخلي اسمان کې د اوه رنګه ټال وړی تا پسې ګرځم زه نه یم لکه نور چې صرف خوند له رنګ اخلي اسمان کې د اوه رنګه ټال وړی تا پسې ګرځم او د خیال په رنګینو کې حسنداره مصور یم د خیال په رنګینو کې حسنداره مصور یم لفظونه ټولومه شاعرۍ مننه نظم وایم د نظم عنوان دی د پیغام ستوري د منبر د سر مشرانو د حق لارې پیروانو د حضور صاحب وارثانو ملایانو شاعرانو بهترینه ځای مسجد دی بدترینه پکې ښار دی حق شین بڼ دی په بیدیا کې د سیاسي کړیو ښکار دی انسانیت کې عدالت دی عدالت کې برکت کې او خاص رحمت دی مونږ له هر څه نه راتېر شو سم تراخه لکه ګنډیر شو د خواهش بازار کې ګرځو ګناهونو کې راګیر شو مونږ له هر څه نه راتېر شو سم تراخه لکه ګنډیر شو ګناهونو کې راګیر شو د خواهش بازار کې ګرځو ایمانونه پکې پلورو د خواهش بازار کې ګرځو ایمانونه پکې پلورو وي یو څو ثانیې شهوت خو ګناهونه ځان تاخلو عقل پورته شي له مونږ او شعور مو شي بې لارې خپل پردي راڅخه هېر شي د څارویو په مثال شو د تقوا رڼا کو هېره د برېښنا رڼا پسې شو د اشنا رڼا کو هېره د لیلا رڼا پسې شو
ایمان څومره قیمتي وي څه ارزانه یې کو بیه ګناه څومره د ناقصه څومره ګران شي تمام ملایانو شاعرانو شاعري ذهنت سازي ده خو دې دور کې خرابه له پیغامه لرې ګرځي تورې سترګې او سرې شونډې ګلابي لفظونه ستا شاعري ذهنت سازي ده خو دې دور کې خرابه له پیغامه لرې ګرځي تورې سترګې او سرې شونډې ګلابي لفظونه ستایي خوشحالي په وا ده د الهام پسې خندا ده د رحمت لاره فنا ده د غیرت لاره مننه خوشحالي په وا ده د الهام پسې خندا ده د رحمت لاره پنا ده د غیرت لاره جدا ده ملایانو شاعرانو د تقوا رڼا لیدی شئ د ذهنیت اصلاح کوی شئ د ګناه مخه نیوی شئ په منبر کې ملایانو د سیاسي کرښو وتی شئ په کلام کې شاعرانو ښه صفا وینا کوی شئ او په سپینه سیده لاره ښه سیده خلک بوتلی شئ د تقوا رڼا لیدی شئ د ګناه مخه نیوی شئ د ذهنیت اصلاح کوی شئ په منبر کې ملایانو د سیاسي کرښو وتی شئ په کلام کې شاعرانو ښه صفا وینا کوی شئ او په سپینه سیده لاره ښه سیده خلک بوتلی شئ بس دی نور اصلاح شئ د ړندو لاس ته امسا شئ حق شین بڼ دی په بیدیا کې د منبر په اوږو بار دی د رهبر په اوږو بار دی د رحمت لاره پیدا کړئ ملایانو ځان اصلاح کړئ دا نسلونه مو غر کېږي شاعرانو ځان اصلاح کړئ مننه د رحمت لاره پیدا کړئ ملایانو ځان اصلاح کړئ دا نسلونه مو غر کېږي شاعرانو ځان اصلاح کړئ ایمان مونږ ته قیمتي کوي مونږ ایمان ته قیمتي کوي ملا یاد نن په حلوا دی او شاعر هم په وا دی جلیل ضیا حق پناه دی حق الله دی حق الله نوې او خو ډېر ښه موضوعات زاړه خو په نوي رنګ او د نوي زاویې نه په قلم دې برکت شه ذهن دې تاندو شه لکه د نن سپرلي موسم نه چې موږ خوند اخلو همداسې هم ستا د دې شعر نه ډېر زیات خوند نور هم واخیسته صادق صاحب ناورو حماس دې ځان تیار کړي مننه غټه خوشحالي به دې د غمه جوړوم غټه خوشحالي به دې د غمه جوړوم لږ ورته کښېنمه لږه دمه غټه خوشحالي به دې د غمه جوړوم لږ ورته کښېنمه لږه دمه جوړوم هر سړی چې ولم سواددار به وي داسې یو ټوپک مې له قلمه هر سړی چې ولم سواددار به وي داسې یو ټوپک مې له قلمه جوړوم هر ګل به په خپلو وینو ولامبم ښکلې باغچه به ستا د چمن غزل د شینواری صاحب چې خبره مخکې زموږ شاته ځو خبره مخکې زموږ شاته ځو څوک رضا کو د چا رضا ته ځو رضا کو الله تیری خیدي رضا کو الله تیری خیدي که رضا کو شیطان رڼا ته مونږه واه ښکل کو چې ځمکې لږو ځمکه ښکل کو ناوات مونږه واه ښکل کو چې ځمکې لږو ځمکه ښکل کو ناوات نه خبره به خنداله تللو نه خبره چې جړا ته نه خبره به خنداله تللو نه خبره چې جړا ته ځو که د پیسو کار وي نو نن بلا شو که د ثواب کار که د پیسو کار وي نو نن بلا شو که د ثواب کار سبا ته ځو دا ځل امراض سره ځو دا مشر دی دا دی که بل ځل به ستا خوند ډېر زبردست او خو د دواړو خواته مطلب ټول ملګري بس د یو بل خواته راغلي دي ځانګړی مېلمه نن هغه دی زړګی صاحب لرې نه راغلی دی حماس ناورو اخري څه راورئ ډېره زیاته مننه زه هم په خپل وار ټولو ملګرو ته د زړه له کومې سلامونه او درنه مینه احترامات وړاندې کوم شینواری صاحب ډېر زیات وخت کېږي له شعر او شاعرۍ او د دې بنډاره لرې پاتې په نن وخت یاري کړې ده دا چې د بنډار حق ادا شي فقط 3 بیته یاد هر چا وژلی ولس دا مړی ولس مړه دا سوله غواړي دا جنګ ځپلی وژلی ولس دا مړی ولس مړه دا سوله غواړي دا جنګ ځپلی ولس په مجازي ایمان دې ښه کوي کړو په جنتونو ولیدلی دا
هر چا وژلی ولس دا مړی ولس مړی دا سوله غواړي دا جنګ ځپلی ولس په مجازي ایمان دې ښه کوي کړو په جنتونو غولېدلی ولس مور یې حماس له ورونو پټو ساته په ورو وژنه لګېدل ته اوس هم نه باوروله اوس یعنې باوروم یم چې تا ته هم د زړه یو داد پکار دی نو اوس داسې الفاظ را سره نشته چې ډېرې د بنډارو د دې زړونو خیر اوسېږئ ټول ملګرو نه ډېره مننه خوښ اوسېږئ یو ځل بیا هم یادونه کوو بټي کوټ ولسوالۍ د 4 فارم سیمه ډېر بره په دې زیتونو په باغونو کې راغلي او داسې ډېر درک هم نه لګېږي خو امن دی مکمل او جنګ تللی دی دې سیمې نه ورورولي ده او بیخي پسرلی بس تازه رسېدلی دی او که څوک د ژوند نه خوند اخلي سفر دی وکړي دلته دې راشي میلې دې وکړي موږ هم میله کړې ده او میله په دې نه چې مطلب سړی دی هغه ځان پکې تاواني کړي که وړی که غټی خو د ژوند د رنګینو دپاره سړی یو قدم باید لاړ شي سیاحت وکړي نور خو هسې جنګ ځپلی ولس دی نو ځان ته چې خپله ژوند ښه نه کړو ژوند رنګین نه کړو نو بې د هغه نه خو هم غمونه شته دی خو نن چې کوم خوند زه د دې محفل نه اخلم هغه نشته دی تاثر وې خاورین صاحب تاسو د نن محفل نه خو موږ خوند اخلو ګلاب او ملګري دي شاعران دي او خاص کر زړګیا صاحب چې کوم دی ښه ترنم کوونکی دی او دا هم راغلی دی نو ډېر خوښ یو د ټولو ملګرو ډېره مننه ویډیوز ما همدغسې کې دغه کو بنده کو نور خپل پروګرام به بیا کو نو قدرمنو تاسو ته هم دغه زموږ یو پیغام همدغه رسول ده زموږ د محفل کوم خوند چې دی خدای دې وکړي چې تاسو دپاره د رښتیني خوند په توګه باندې درغلي او تاسو زموږ د محفل نه خوند اخیستی ډېره مننه خوشحاله اوسئ د خدای په امان